ناخدا قیس ایدری هستم، یک تن از بایسکلران ولایت کابل. امروز ما با ولایت زیبای ننگرهار که آمدیم چون این مسابقه به حساب انتخاب تیم ملی است که از 15 16 کشور 16 ولایت افغانستان تیم‌ها آمدن و 15 ورزشکار به خاطر مسابقات تیم ملی انتخاب میشه و همچنان این سفر ما چون سفر بایسکل است مثل دیگر رشته وارد یک محیط برگزار نمیشه که تنها هم اشخاص در محیط ببینند. این بایسکل است، مسافات بسیار طولانی طی میشه، مثل یک پیام‌آور صلح است. امروز که ما دولت زیبای ننگرهار آمدیم همچنان این سفر به پیام صلح است و انتخابات تیم ملی افغانستان. زما په فکر باندې لس کسان دي پر دغه لوبو کې چې زمونږ ټیم دی او دوی کولی شي چې هر دفعه دپاره دوم مقام دریم مقام ننګرهار اخیستی په دې خاطر باندې چې دغه لوبې کله دلته په ننګرهار کې شروع کیږي د بایسکل رانۍ اولین ځل دپاره چې زه فکر کوم دغسې شفافه برنامه چې نن فضلي صاحب د فدراسیون ملي رئیس جوړه کړې ده او دغلته موږ میزباني کوو نو موږ ډیر زیات خوشحاله استو. د نورو فدراسیونونو څخه دا هیله موږ لرو چې په آینده کې موږ رئیس صاحب عمومي تربیت بدني سره خبره کړې چې ننګرهار باید د افغانستان یو لوی کمپ وسیږي د ورزشکارانو دپاره چې د دغه ځي هوا د ورزشکارانو دپاره همیشه مفیده ده، کافي ده. ما د لغمان د ولایت په نمایندګۍ باندې په دې فدراسیون کې غړیتوب لرم. موږ په دغه سیالي کې اشتراک کړی چې دا سیالۍ څلور مرحلې دي. د جلال آباد نه شروع کېږي، کابل نه کاپیسا نه پنجشیر نه پروان نه بیرته کابل چې مسافه یې 380 کیلومتره ده. هدف نهایي خو دغه تور د افغانستان په نامه دا مسابقه په لاره اچول شوی دی چې ملي ټیم غړي پکې انتخابیږي. د سولې لپاره خو دا د زمانه بلکې د ټولو افغانانو آرزو ده چې سوله استحکام ومومي په ټول افغانستان کې چې موږ وکولی شو نورو ولایتونو ته خپل سفرونه په ازاده توګه سفرونه وکړو. دا خو د ټولو افغانانو آرزو او هیله ده، نه تنها د ما. بالکل همکاري حمایت کوو، ملاتړ کوو، مهماننوازي کوو، دوی د هر کله راشي. خوشبختانه موږ نن په ننګرهار ښکلي ولایت کې د افغانستان ټور پیلوو چې په همدې ټور کې موږ د 14 ولایتو لوبغاړي لرو او تعداد د لوبغاړو 130 لوبغاړي دي. موږ به همدا سیالي په 4 ورځو کې په 4 پړاوونو کې ترسره کوو او اخرنی پړاو به موږ د خپلواکۍ په ورځ د پروان ولایت تر کابل وي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره